اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ښاغلي محمود خان صاحب او د هغه ټول ملګرو، زه تاسو ته په دې جرګه رابللو او په دې کامیابه جرګه رابللو مبارکي درکوم. زه پرون راغلی وم او پرون ناست یم. امید دی چې نور به هم ناست یم که خیر وي، ځکه چې زده کړه ابزرویشن زموږ د ژوند برخه ده. زموږ قوم ته د دې ډېر سخت ضرورت دی. پرون نه چې ما څه واورېدل، څه مې ولیدل، که هغه زه لږ ډېر په لنډو ټکو کې بیان کړم، نو مونږ جذبات ډېر راښکاره کوو. مونږ چغې سورې ډېرې وباسو، خو د اوږد پلانینګ او د میز د جنگ خبرې چې دی نو دا زموږ نه لږې پاتې دي. بخښنه غواړم، د پرون نه به تاسو ډېرې جذباتي خبرې اورېدلې وي او کیدای شي چې زما دا خبرې په تاسو باندې لږ داسې عجیبه ولګي چې دی خو سړې خبرې کوي. وروڼو، مونږ کتلي دي د وړوکوالي نه، چونکې ما تاسو ته وویل چې زما ژوند د ابزرویشن دی، کتل دي ما کتلي چې څه دي مشرانو نه. یو ورځ چونکې خویندې م راغې ناستې دي، یو ورځ زما نیکه ته یو کس وي چې ته د جینکو د تعلیم خبره کې، خو موږ جینکو ته تعلیم نه ورکوو. هغه ورته وي چې ګرانه هېڅ خبره نه ده، دا خپل بچي چې دی نو دا خو تعلیم یافته که که نه، دا خپل کوم هلکان چې دي دا خو تعلیم یافته که. تاسو ته پته شته دی چې نن په هغه کورنۍ کې یو جینۍ ده چې هغه سرجنه ده، چې سړي تعلیم یافته شو لازم ده چې هغه به خپل لور خور خامخا ښوونځي ته استوي. لږ طریقې سره به کول غواړي، لږ په سړه سینه به دې ته غور کول غواړي. که موږ وایو چې یاره موږ دا نه منو دا نه منو دا نه منو، بدای د دې نه چې موږ د هغې دپاره څه تیاري وکړو. که موږ تیاري وکړه او په سړه سینه مو د هغې دپاره سوچ وکړو، ګامونه مو پورته کړل، نو ډېر څه کولی شو. په داسې حالات کې کار کول پکار دی چې د دشمن د دیوال نه موږ یو خښته لرې کړو، خو دشمن تر هغې خبر نشي چې تر څو دیوال پرېوتی وي، دیوال ختم شوی وي. وروڼو، موږ به که خیر وي، زما په خیال چې د جذباتي ملګرو او زموږ مقصد یو دی. که چېرته یو کس وایي چې یاره یو کس وجل دي، یو وایي چې په چغو سورو په دغه په اجار یې وژلم، بل وایي چې نه چل به ورته جوړوم. بس دونه فرق دی. نور زما په خیال چې دلته کې د ناستو خلکو، که هغه د نورو تنظیمونو دي یا زما غونته کې خلکو دغه دي، سوچ یو دی، د پښتون قوم یووالی، امن او پرمختګ په دې خاوره د پښتون قوم بیل وجود ثابتول، د ده دا برخه ثابتول په هر صورت. اوس مسله دا ده چې زه به ګورم، زه خپل تن ته به ګورم، زه به خپل تنې ته ګورم، زه خپل وس ته ګورم. دا پلانینګ دی او د هغې په مطابق به زه کار کوم. یو کس به وایي چې نه زه یې په زور کولی شم. د زور چغې سورې خو موږ ډېرې واورېدې، خو زور هم چې دی نو دا خو هم دغه غواړي، طریقه غواړي که نه، بغیر طریقې نه خو نه کېږي. نو اوس وخت دی، محمود خان صاحب ناست دی، زه به لږ داسې یو څو هغه سړې خبرې وکړم. په خاصه توګه زما محمود خان صاحب د زړه نه خوښ دی. حقیقت دا دی چې زه هغه پارلماني سیاست نه کوم، خو په سیاستوالو کې چې کوم هغه یو د سړي سینې والا پوهه سیاستدان دی، داسې سیاستدانان چې دی، حقیقت دا دی چې دا مونږ ته پکار دي دې قوم ته. خو د بده مرغه دا د ټول قوم هغه مشر ولې جوړ نه شو، د دې شاته څه دي، او اوس دې ته زه ډېر خوشحاله شوم. زما یو ملاقات محمود خان صاحب سره په کویټه کې شوی و، په مسلم باغ کې. زه چونکې ما تاسو ته په سر کې وي چې زه د یو ابزرور په توګه باندې ژوند تېروم، کتل لیدل او دغه په کتو کې اندازه کېږي چې څومره ګډز دي. خو بده مرغه
څه کمې زمانه راغلی دی یا د مشر نه راغلی دی چې هغه مشر نه دی چې کوم پکار دی څه پکار و اوس به راشو هغه به انشاءالله چې وخت میلاو شي نو خپلو کې کینو خبرې به کوو که خیر اوس به راشو بنیاد جوړولو ته بنیادي څیزونه به دغه کول غواړي که زه وایم چې یاره زه به دا وکړم هغه وکړم ښه به دا وي چې مونږ اول خو پښتانه شو راټول شو بیا که مونږ پښتانه شو نو دا په یو جنار په یو غږ باندې غږ پورته کول دی متحد کېدل دي چې یاره دا خاوره د پښتون قوم برخه ده دامو تر باسینه محمود خان صاحب ورته د مرګلي پورې وایي دا زه ورته امو تر باسینه یم یو خبره ده کچ به بیا وروسته کوو بعضې ملګري ورته جیلمه پورې وایي نو دا خاوره د پښتون قوم برخه ده د نورو قومونو برخه معلومه ده دا د پښتون قوم برخه ده په دې اورنی حق د دې په وسایلو په سرکاري چوکو اورنی حق د پښتون قوم دی د پښتنو ځوانانو دی اوس دا به په لازم ده چې هغه اخیار خو ما سره مني نه دا ونه زه هغه د زور یم فلحال هغه زور ما کې نشته دی خو دې دپاره به لازم ده چې یو خښته راویستل غواړي د دې دیوال نه دا خاوره زمونږ ده دا به خپله ثابتول غواړي او دا به صحیح ده چې زموږ جذباتي ملګرو به په دې کې ډېر زیات ضرورت دی خو چې کوم د میز جنګ دی دې ته زما په خیال چې محمود خان صاحب ته پکار دي دا وړه خبره او دا غټه خبره وړه خوله ده خو هغوی ته پکار دي چې یاره د میز د جنګ دپاره څه د مختلفو قبیلو نه مختلف تنظیمونو نه یا دغه نه یو ټیم جوړ کړي چې هغه د دې خاورې دپاره د دې قوم دپاره د دې د یووالي دپاره د دې د پرمختګ دپاره د دې د امن دپاره هغه پټې لارې راوباسي ګوره اوبه چې دی مقصد اوبه تېرول دي که هغه پټې تېرې شي او که ښکاره تېرې شي بعضې به مونږ ته وایي یار ته په بوسو کې اوبه تېروي یار اوبه تېرول دي پستی اوبه چې دی په غرونو کې لارې وباسي مقصد که وطن جوړولي خپل حق ثابتول وي خپله خاوره ثابتول وي نو بیا چې دی چې په هره طریقه کېدی شي په کار ده چې وشي زه به دا مشوره ورکوم چې یاره سړو دماغو والا ځکه چې صحیح ده جذبات چې دی دا ضروري دي دا به یو خلک داسې پکار دی د هغې دپاره خو هغه مونږ کې زما په خیال چې 90% هغه دي چې کوم مونږ جذباتي یو او په 1% کې زما په خیال هغه هم چې دی نو زما په شانتې کله کله د هغه نه وځي د حد نه وځي نو ښه به دا وي چې مونږ لږ داسې د هغه سړي سینې والا خلک چې دی هغه د یو ټیم د دې جوړ شي محمود خان صاحب سره دا دغه دی دا وخت دی دا کولی شي زما په خیال د دوی دا سوچ چې کوم دی دا د پښتون قوم د پښتنې خاورې دپاره ډېر نږدې دی زه خو دوی سره په دې باندې زه په خپله که زه راغم زه اکثر دې ځایونو ته چې دی نو هغه چونکې زما تقریري هغه دغه لږ کمزوری دی خو د محمود خان صاحب د لیدو دپاره او د دوی زه غواړم چې دوی چې دی نو د خپل فرض ادا کړي او دې دپاره هغوی په داسې طریقې سره ګامونه پورته کړي چې هغه د دوی نه پس هم روان وي زموږ نه پس هم هغه روان وي او ما خبره به وکړم چې اوبه تېرول دي د غره که هغه په تیزۍ سره وي په دغه په غر د پاسه خو تېرول چې دی هغه بیا د زورورو کار دی هغه زموږ لا هغه وس نشته دی چې غر د پاسه نو په څه طریقې سره اوبه تېرول دي هغې ته پلانینګ کول پکار دی ګورئ که تاسو پښتون قوم پښتنه خاوره د پښتون قوم ثابتول غواړئ پښتون قوم پښتون کول غواړئ نو د دې دپاره یو څو خبرې داسې دي چې هغه به کول غواړي ستاسو زموږ زده کړه چې دی نو دا په خپله ژبه کې لازم پکار ده بنیادي زده کړه دا په پښتو ژبه کې لازم پکار ده که دا نه وي ګورئ مونږ چې دی یو پښتون کېدی نه شو
کوم وایو چې پښتون جرګه ما ته پته ده زه په دې وګرځېدم ما وکتل موږ پښتون اکثر خو زموږ نه په دې لهجو د هندۍ د پنجابۍ په لهجو باندې موږ نه زموږ پښتانه بیل کړي دي ابا رايوځای کول غواړي که موږ پښتون نه کو کنه نو د پښتنې خاورې دا وسایل دا خاوره دا ارس چې دي دا زموږ نه به رو لري کېږي نو بنیادي زده کړه چې دی د خپل دغه د نصاب مطابق دا به وړل غواړي او په جار به زما په خیال غږ پورته کول غواړي چې دا خاوره د پښتون قوم برخه ده په دې اورنۍ حق د پښتون دی مننه الله مخالر